Oria English Language Program. د اوریا د انګلیسي ژبې خپرونه. برنامه لسانی انګلیسي اوریا. وړاندې کوونکی عارف اوریا. Lesson 75 پنځه اویایم لوست درس 75 Present continuous tense questions with what په موجوده جاری زمانه کې له what سره پوښتنې. نیکې هیلې درنو قدرمنو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ. دا دی نن یو ځل بیا زه عارف اوریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم او ستاسو د کورونو او ستاسو موبایلونو میلمه یم. په دې هیله چې ویډیو به تر پای را سره وګورئ. نن د یو نوي درس سره انشاءالله چې یو نوی درس ده. دا درس ما پخوا هم تاسو ته په یو ځای کې ویلی ده، خو لږ به نور هم ورسره آشنا سو، ځکه چې دغه موضوع ډیره مهمه ده، باید موږ تاسو زده کړو. سلام هموطنان نهایت عزیز، امروز من باز هم عارف اوریا خدمت شما عزیزان هستم و در خانه ها و در موبایل ها شما عزیزان مهمانتان هستم. امیدوار هستم که تا آخر با ما باشین و از درس جدید مستفید شوید. قدرمنو هیوادوالو، مخکې له دې چې درس شروع کوم له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې دا ویډیو در سره شریکه کړئ له هغه دوستانو هیوادوالو سره چې هغوی د انګلیسي ژبې ته ضرورت لري او غواړي چې د انګلیسي ژبه په پښتو او دری دواړو ملي ژبو کې زده کړي. هموطنان نهایت عزیز، قبل از این که من درس را شروع کنم از شما عزیزان خواهش میکنم که لطفاً این ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید و خصوصا دوستانی که میخواند که لسان انگلیسی را یاد بگیرند در لسان پشتو و دری. و همچنان فراموش نکنین که لطفاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و زنگولگک را همچنان بزنید تا هر وقت که ویدیو جدید را من اپلود میکنم اول شخص شما میباشین که به دستتان ویدیو من میآید. قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې زما د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ او خپل دوستان او خپلوان او ملګري مو کوي نو هغوی سره هم شریک کړئ تر څو هغوی زما د یوټیوب چینل سابسکرایب کړي او زه چې هغې سره د هغه د زنګ علامه هم در سره ووهئ تر څو چې کله زه یو نوی ویډیو اپلود کوم یوټیوب ته یاد شم نو تاسو به لومړني کسان یاستئ چې زما ویډیو به تاسو ته رسیږي او ورڅخه ګټه واخلئ. قدرمنو هیوادوالو، د نن درس موضوع بیا هم present continuous tense پوښتنې دي. په present continuous tense چې موږ څنګه په انګلیسي کې د یو چا نه پوښتنې کوو او څنګه سوالیې پکې جوړوو. دوستانو، present continuous tense ما مخکې تاسو ته کله ما زماني تشریح کړې وي، په هغې کې یو درس زموږ ستاسو present continuous tense وه. هغه دوستان که هغه ویډیو یې نه وي کتلي نو هیله ده چې هغه ویډیو وګورئ. په هغې کې تفصیلي معلومات ده د present continuous tense موجوده جاری زمانه څه وخت استعمالیږي، ولې استعمالیږي، څه قسم پکې ورباندې پوښتنې جوړوو او څنګه جملې ورباندې جوړوو، څه رقم منفي جملې، مثبت جملې، ټول تشریحات ما په هغې ویډیو کې ورکړي دي. خو نن چې کومه موضوع ده، نن present continuous tense questions with what هم ما تاسو ته په questions کې تشریح کړی یو ویډیو ده چې په questions باندې ده، یعنی پوښتنې یا سوالونه. په هغې کې ما what تشریح کړی ده چې what یو له معلوماتي سوالونو څخه ده. د what معنا یعنی څه، موږ تاسو په پښتو کې وایي څه، یا در دری ما شما میگیم چی. دوستان نهایت عزیز، موضوع درس امروز ما present continuous tense است که سوال ها داریم با present continuous tense همراه what. شما اگر ویدیوهای سابقه ما را دیده باشین، در ویدیوهای سابقه ما تدریس کردیم تمام present continuous tense که زمان حال جاری کدام زمان است، در چی وقت ما شما ازش استفاده میکنیم و چی قسم در اون ما شما میتونیم که سوالیت جور کنیم، جملات منفی و جملات مثبت چی قسم. تمام مثال هایش در مو ویدیو هست که شما میتونین که امو ویدیو را ببینید و با present continuous tense یا زمان حال جاری بیشتر آشنایی پیدا کنید. و امروز موضوع که است در زمان حال جاری ما شما سوال میکنیم با what یعنی چی. چی قسم ما میتونیم که در present continuous tense یک سوالیه جور کنیم با what و جواب او را ما شما پس بدهیم. نو دوستانو، راځئ چې یو څو جملې زده کړو او پوښتنې وکړو چې په present continuous tense کې په what باندې څنګه موږ تاسو کولی شو چې پوښتنې وکړو. نو راځئ چې یو ځای وګورو. What is Fahim doing? What is Fahim doing?
یعنی فهیم چه شی کوي؟ فهیم چی میکند؟ What is فهیم doing؟ دوستانو په دې جمله کې فهیم doing دغه فهیم doing د په خپل یو جاری زمانه د what سره موږ تاسو پوښتنه کړې ده وایي چې what is فهیم doing یعنی فهیم څه شی کوي یعنی په دغه موجوده حالت کې دغه اوس چې کله زه دا پوښتنه کوم فهیم څه شی کوي present continuous tense هغه زمانه ده چې د خبرو په وخت کې کوم عمل جاری وي د هغه لپاره موږ تاسو ورڅخه ګټه اخلو دوستان نهایت عزیز در این جمله ما وقتی که ما شما میگیم که what is فهیم doing فهیم چی میکند فهیم چی کار میکند در اینجا سوالیه را ما شما با what ساختیم what یکی از سوالات معلوماتی است که به معنای چی است و doing فهیم چی کار میکنه اینا در اینجا ما شما سوال میکنیم و چه قسم ما میتونیم که برای ازی جواب بدیم What is فهیم doing What is فهیم doing فهیم چی کار میکند فهیم چه شی کوي حالا جواب از این چه قسم میتیم فهیم هر کاری که میکنه یا درس میخونه یا جارو میکنه یا خانه را پاک میکنه یا نوشتن میکنه برای هر چیزی که میکنه ما شما میتونیم امور جواب بدیم دوستانو په دې وخت کې موږ تاسو پوښتنه کوو what is فهیم doing فهیم څه شی کوي دلته موږ تاسو ویلې what معلوماتي سوال ده is د مفرد اسم لپاره که چیرته فهیم یو کس وي نو موږ تاسو is ورسته استعمالوو او که چیرته زیات کسان وي بیا هغه فرقي چې په راتلونکي مثالونو کې به زه تاسو سره شریکم what is فهیم doing what is فهیم doing جواب چی he is cleaning the house he is cleaning the house what is فهیم doing فهیم څه شی کوي he is cleaning the house هغه کور صفا کوي او خانه را تمیز میکنه یا پاکاری در خانه میکنه یا خانه را پاک میکنه دوستانو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولای شئ چې په پریزنت کنټینیوس کې په وات باندې پوښتنې وکړو که چیرته دا مقصد مو وي چې فلانی څه شی کوي نو وایي چې what is یو کس نوم اخلو doing یعنی هغه څه شی کوي what is احمد doing what is محمود doing what is شیلا doing she is cooking هغه پخلی کوي همدغسې نور مثالونه هم موږ تاسو ورسره اضافه کولی شو دوستان عزیز به می شکل ما شما میتونیم که سوالات بیشتر ما شما جور کنیم مثلا میگیم what is زحل doing what is زحل doing زحل چی کار میکند زحل چه شی کوي she is cooking she is cooking هغه پخلی کوي او آشپزی میکند سوال کردیم what is زحل doing زحل چی کار میکند she is cooking او آشپزی میکند یا زحل چه شی کوي هغه پخلی کوي what is زحل doing she is cooking هغه آشپزی کوي که چیرته بیا دوه کسان وي یا یو نه زیات کسان وي نو بیا موږ تاسو د هغې دپاره what is نه وایو بیا وایو what are څه شی وایو what are مثلا دوه کسان وي یا له دوو نه زیات کسان وي بیا موږ تاسو وایو چې what are رشاد and فهیم doing what are رشاد and فهیم doing رشاد او فهیم څه شی کوي رشاد و فهیم چی کار میکنند دلته چې جواب ورته ورکوو وقت جواب ما شما میتیم پس میگیم که they are playing soccer they are playing soccer هغوی د فوتبال لوبه کوي و بازی فوتبال را میکنند دلته دوه کسانو نو وات باندې مونږ په تاسو پوښتنه وکړه او آر مو استعمال کړ دوستانو که یو کس وي نو وایي what is احمد doing که دوه کسان وي what are احمد and محمود doing بیا په دې وخت کې what are مونږ تاسو وایو یعنی احمد او محمود څه کار کوي what are احمد and محمود doing اوس دوستانو له تاسو څخه هم هیله کوم چې همدغسې یو څو پوښتنې په کامنټ کې تاسو ولیکئ چې فرق د مثبت او د بخښنه غواړم چې فرق د مفرد او د جمع پکې معلوم وي که چیرته یو کس نو what is را استعمالیږي او که زیات کسان what are نو هیله ده له تاسو نه چې همدغسې پوښتنه ولیکئ او لاندې ورته ځواب هم ولیکئ مثلا یو مثال به زه درته وایم چې what is میرویس doing What is Mirwais doing? He is eating lunch.
he is eating lunch. میرویس څه شی کوي؟ he is eating lunch. هغه د غرمې ډوډۍ خوري. میرویس چی کار میکنن؟ او نان چاشت را میخورد. What is میرویس doing؟ نو دوستانو په همدغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې نور جملې هم ولیکئ او که چیرته پوښتنه لرئ نو هیله ده چې په کامنټ کې راته ولیکئ نو زه به انشاءالله حتما ستاسو د کامنټ ځواب درکوم. او دوستان نهایت عزیز اگر سوال داشته باشین لطفا در کامنت بنویسین و من کوشش میکنم که جواب کامنتتان را بنویسم براتان. بیا هم دوستانو هیرمونی چیز ما د یوټیوب چینل در سره سابسکرایب کړئ او له ملګرو دوستانو سره د ویډیو شریک کړئ. باز هم دوستان عزیز سابسکرایب چینل یوټیوب ما را فراموش نکنید و با دوستانتان این ویدیو را شریک بسازید. ژوندی دی افغانستان، ژوندی دی افغانان. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دی افغانستان، زنده باد افغانستان.